معظمه کې پر حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړي دي. سورة نوح چې دی دا 28 آیات لري. البته یو روایت تاسې هم راغلی و چې 28 آیات لري. ټوله کلمې د دې سورت چې دي 224 240 کلمې پکښې کې دي. وحروفها 999 حرفا 900 او 99 حرف په دې سورت مبارک کې موجود دي. او تسمیه د دې سورت چې په نوح علیه الصلاة والسلام سره سورة نوح ورته ویل کېږي ځکه دا سورت مشتمل پر قصه د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام دی او پر اغراق غرق کېدو د امت د ده دی چې د ده امت ټول خدای پاک غرق او دی او مؤمنان الله جل وعلا په خپل حفظ کې په کښتۍ کې وساتل. نو په دې وجه باندې سورة نوح دې ته ویل سوی دی. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أرسلنا نوحا فتحقيق سرى مجل جلدي نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه وخفل قوم لر الله جل وعلا خفل قوم لر دي يجليو فرسالة أو نبوات سر. حديث شريف كرازي أول رسول الله جل جلاله نوح عليه الصلاة والسلام يجلي بلکې داسې روایتونه شته چې الله جل جلاله نوح علیه السلام هم دا د مځکې سر انسانانو ته لیږلی و ټولو ته ځکه چې یو ورځ د غرقېدو راله ټوله دنیا الله جل جلاله ورسره غرقه کړل هېڅوک پاته نه سو په هغه توپان سره. نو ځکه چې په هغه وخت کې کم انسانان پر دې مځکې پر سر ګرځېدل دې ټولو ته الله جل جلاله حضرت نوح علیه الصلاة والسلام نبی او رسول را لیږلی. نو الله جل وعلا دی وایي موږ راولېږي نوح علیه السلام او خپل قوم لره ان په دې سره ان دیر چې ته وبېروه قومک قوم ستا د عذاب الهي څخه من قبل ان یأتیهم عذاب الیم د مخه در دی چې دوی ته راځي عذاب دردناک چې د آخرت د مخه به خدای پاک دوی ته عذاب راولي که چیرې دوی د هغه بدپرستي باندې دوام وکړي. په آخرت کې به د اور عذابونه بیا ورکړي، په دنیا کې به په توپان او اوبو سره غرق کړي. او که چیرې توبه وباسي الله جل وعلا به د دې دنیا د غرقېدو څخه هم دوی وساتي او د آخرت د اور څخه به هم نجات به ورکړي. نو نوح علیه الصلاة والسلام نصیحت شروع کړي. پر 40 کلنۍ وایده نصیحت شروع کړي. نه 900 کاله تبلیغ ورته وکړي او دون د دې سرکشه قومو د نوح علیه الصلاة والسلام چې پر ده مبارک بیا بس راواچول وهی به په غاړه کې به تناونه وراچوله کشوي به د دوی به دا یقین چې اوس نو مړ شو هغه به پر ده بېهوشي راغلی وه بېرته به الله جل جلاله ژوند ورکړي بیا به تبلیغ شروع کړي. او په ډبرو کې هم پټ کړی دي چې په ډبرو ویشتي څو چې ډبرې پر ده باندې مکمل یې پټ کړي پکښې چې دوی به ولاړه بیا به ملک راجه دوی به راوکښي دغه ډبرو څخه خدای پاک به جوړ کړي. نو نه 900 کاله بیخي ډېر وخت دی او ډېر تبلیغ نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته کړی دی. نو قال نوح علیه السلام ویل یا قومي ای قوم زما اني زه چې یم لکم تاسو لره نذیر بیرونکی مبین ښکاره د خدای پاک د عذابه سم بیروم که چیرې ایمان را نه وړي. ان یعنی بان اقول لکم محذوف لري زه تاسو ته وایم دا خبره اعبدوا الله عبادت د یو خدای پاک وکړي خدای پاک ته شریک مه نیسئ واتقوه وبېرېږئ د دغه خدای پاک څخه واطیعوني زما اطاعت وکړئ زما په قول وکړئ چې زه څه درته وایم زما خبره را سره ومنئ. کوم چیرې زما خبره ومنل د الله جل وعلا عبادت مو شروع کړي یغفر لکم خدای پاک به تاسو ته وبخشي من ذنوبکم بعضې ګناهونه ستاسو. او علما وایي
چې دا من بعض علماو من زائد کړی دي او که من ورسره نو بعضي ګناهونه انو بیرته علما وایي چې اسلام چې دی هغه کفر چې کوم اعمال یې پکښ کړي دي هغه رجوي بخښل کیږي نو بیا من زائد بولي نو یغفر لکم بخښه به وکړي تاسې لره ذنوبکم هغه ګناهونه ستاسې او یؤخرکم وبځنډوي کوم تاسې بې له عذابه څخه الی اجل مسمى تر هغه نیټې مسما سوي پورې چې خدای پاک ستاسو لپاره ټاکلې ده دا ژوند به ښه په خوشحالي تیر کړي د خدای پاک عذاب به نه در باندې راځي ښه ژوند به درکړي تر خپلې اجل مسما پورې به مو ورورسوي خو تاسو خدای پاک ته شریک مه نیسئ ان اجل الله هغه اجل د الله جل جلاله په عذاب سره ستاسې اذا جاء چې راسي کوم چیرې ایمان را نه وړي لا یؤخر بیا هغه شاته نه ځي بیرته هغه شاته نه رځېږي حتما به په هغه عذاب کې بیا ګیر راځي تاسو به هلاکیږئ لو په شرط دې خبرې کنتم که چیرې تاسې یاست تعلمون تاسې علم لري پوهېږئ په یو شي سره نو باید ایمان راوړئ په خپل خدای پاک باندې خو نه نیم سوه کاله د نوح علیه صلات وسلام دون د نصیحت وکړي په شپه یې وکړي په ورځ یې وکړي په زوره یې وکړي قرار یې وکړي خو پر هغو باندې کم اثر نه کاوه نو الله جل جلاله ته نوح علیه الصلاة والسلام بالا دعا کوي چې خدای پاک بالا هغه انساني بشري طاقت را پکښ ختم شي قال وویل نوح علیه السلام ربي ای رب زما اني زه چې یم دعوتو ما وبولي قوم خپل لیلا په شپه کې مې دعوت ورکړي ووحدانیت ته د الله جل وعلا ونهارا په ورځ کې مې دعوت ورکړي فلم یزید زیادت نه دی کړی هم دی لره دعائي ابلن زما الا فرارا لا راس تشته کوي د ایمان تشت د حق څخه تشت واني زتم كلما هرغ وقت دعوتهم چې دعوت کم دی په ایمان مشرفکم لتغفر لهم چې تبخښ وکړي دی لره زورته امراسي د خپل خدای په پاک څخه طلب د مغفرت وکړي ایمان راوړي نو جعلوا دی ګرځوي اصابع ګوتهم د دې په اذان په غوږو کې ګوت راته چې ما خبري وانه نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په مکه شریف کې به قرآن وایي نو بیا به دی ویله چې لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون چې قرآن وانه والغوا فيه غوغا یو ناری جوړې کړي باره به تاسې غالبه سي پر نبي علیه السلام مبارک باندې ولې که بل څوک بیا د نبي علیه السلام کلام واوري قرآن په یو علیحده کتاب پر هغه اثر ونه کړي نو چې نبی علیه السلام مبارک به تلاوت شروع کړي به چکچکي او شپیلکیان ورته کول چکچکي او شپیلکیان دا چکچکي چې دا په اسلام کې ځای نه لري دا د کفارو یو پیشه ده یو خوی او عادت دی چې راغلی دی هغه دا کفار چې یو نادر شی واوري نو چکچکي کوي مسلمانان چې نادر شی واوري وایي سبحان الله د خوشحالي شی واوري الحمدلله تر هغه واخواته غټ شی واوري الله اکبر وایي دا شعار د مؤمن دی او د کفار دنه چکچک موږ دا بلوي د وزیر په سیویا بسړی ګاډو یو خبره به وکړه نور بنو چکچکی ورته کوي دا شنو کفارو بازی پټي وای پرې کړل دا هم د دې څخه راغلی سړی په نامه د الله جل وعلا مسلمان شي شروع کوي الحمدلله سره پای ته رسي دا شعار د مؤمن پټي پرې کېدل دا په اسلام کې ځای نه لري دا اوس نیو نیو شان راغلي دي په مسلمانانو کې کافرانو رشد ور کړی دي پټي م پرې کوي په بسم الله سره شي شروع کوي نو چې ما به کومې خبرې ورته کولې نوح علیه السلام وایي دوی به په غوږو کې ګوچې راته واچول نبي علیه السلام مبارک چې به نصیحت چکچکي او شپیلکیان به ورته شروع کړل واستغشوا ثيابهم پټېده به وکړه په خپلو کالو کې پټو به ټیک پر ځان وپېچي بالا به رسب ولاړی واصروا او دی دوام به وکړي پر د خپل کفر باندې واستکبروا تکبر به وکړي د ایمان څخه استکبارا په تکبر کولو سره ثم بیا به چې وبولم وبټکولم وروسته بیا خدای پاک ته خو علم را باندې لري اني زه چې دعوت ما وبللهم دی جهارا باعلى صوتي فقط شخص سره مې دی بلل ثم وروسته اني زه چې اعلنت لهم ما بیا لږ سره ټیټ کې خپل غږ واسررت لهم بیان اصرار وکړي دی لره په خپل کلام سره اصرار په پټوالي په ساري مې هم نصیحت ورته وکړي په داسې قرار خبرو مې هم ورته وکړي په اعلی صوت غږ مې هم نصیحت ورته وکړي بارانونه بند سوي وو
فقلت ما ورته ویل استغفروا ربکم طلب د مغفرت وکړئ د خپل خدای څخه انه کان غفارا په تحقیق الله جل وعلا چې دی هغه بخښونکی دی غفار ډیر بخښونکی دی مبالغې صيغه ده الله جل وعلا ډیر بخښونکی دی غټ ګناهونه معافوي زموږ خلک وایي دلته په دا صحراوو کې موږ بارانونه وسول دي ما مې وکرل هغه بارانونه ورک سو نو دې سوي وایي د امام دغه صفات سپه نو خو ما تاسو دغه یوازې د ځمکې خلک په هغه درس کې راجمع سي خدای پاک ته استغفار او توبه وباسي خدای پاک په تاسو هر څه در طلب د مغفرت دا د آیات سره ثابت دي چې تاسو طلب د مغفرت د خپل خدای پاک څخه وکړئ دی بخښونکی دی يرسل السماء رایلبک اسمان پر تاسو باندې په باران او اوبو سره علیکم پر تاسو باندې مدرارا پی در پی به باران در باندې وکړي ويمددکم خدای پاک به زیادت وکړي ښځې به راشنډې سولې د نبي مبارک ازار وویله اولادونه یې نه سوی پیدا کولی نو خدای پاک به بلابود کې تاسو لره مالونه درته به کاروبار در ډیر کړي او بنین زامن به در ډیر کړي ویجعل لکم جنات خدای پاک په ښه باغونو در جوړ کړي تاسو لره په دې اوبو تجارتونه به مو ډېر پر مخ ولاړ شي ویجعل لکم انهارا وبګرځوي تاسو لره ښه ښه ولې ګرته به ډکې به ایښي پخوا به دا ولې ډکې ډکې بهېدلې په دا زموږ په مسجدانو کې لا بهېدلې دلته به لا خلکو اودسونه په تازه کودېدلې ولې خوا پاکې اوبه به وي دا څه سولې نو خو اوس هم باید موږ خپل خدای پاک تجاران وایي کاروبار نشته دکانداران وایي کاروبار نشته نو تاسو په وخت هغه ته ووځئ خدای پاک وایي زه به بالابودوالی په اموالو کې وکړم ښه زامن به درکړم باغونه به درکړم ولې به درکړم نو دا د استغفاره پورې تعلق لري عمر رضی الله تعالی عنه په وختو کې دی تلله په استسقا ته ووتل هلته چې ولاړله ټوله صحابه ولاړ دي عمر بن الخطاب عمر رضی الله خاص استغفار وایي بې له استغفاره بل شی ونه وایي بېرته روان شو صحابي پاره ورته ویل یا عمر رضی الله تا خو هغه د باران دعا سره ونه کړله چې خدای پاک پر موږ باران وکړي دا یوازې استغفار وایه نو بیا د آیات مبارک ورته وایه چې الله جل جلاله موږ ته قصه د نوح علیه السلام فرمایلې ده چې نوح علیه السلام ما ورته وویل استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا چې تاسو طلب د مغفرت وکړئ د خپل خدای پاک څخه خدای پاک بخښونکی دی اسمانونه به در باندې رایله کې پی در پی نو دې صحابه چې مدینه شریف کلي ته راتلله باران شروع شو خدای پاک اسکی باران نو استغفار دا حل د هر مشکل کار دی مشکل چې راځي هغه د ګناه په وجه باندې راځي د بندګانو څخه ګناوي کیږي په استغفار سره هغه ګناوي د مخه پورته کیږي نو د الله جل وعلا رحمت بیا پر داسې بندګانو راځي چې خدای پاک ګناوي ور معاف کړي بخښلي نو دغسې که موږ تاسې د خپل خدای پاک څخه طلب د مغفرت وکړو خدای پاک ته زارۍ وکړو دښته ووځو اوبه وغواړو توبه وباسو خدای پاک په هر څه راکړي ما لکم څه حال دی تاسو لا ترجون لله چې تاسو امید فکر نه لري الله جل جلاله لره وقارا یعنی وقار د الله جل جلاله دا دی چې دی به په خپل وحدانیت سره مني چې الله جل وعلا واحد لا شریک ذات دی الله جل وعلا ازلی و ابدی دی دا نوی صفاتو څخه الله جل وعلا پاک او منزه دی او نوی صفات چې دی هغه تغییر او نقصان قبلی دا ټوله کوم ذکر دي دا ممکنات ټوله حدیث دي هغه تغییر او نقصان قبلوي الله جل وعلا قدیم ذاتی حدیث ندی پاک دی د زوال او نقصان څخه نو دغه د خدای پاک تعظیم او وقار دا دی چې الله جل وعلا باندې ته ایمان ولرې د پر وحدانیت او پر هغه صفات او ښایسته صفاتو د الله جل جلاله نو دی امید نه درلودي الله جل جلاله لره چې دی ایمان راوړي او الله جل جلاله حال دا چې وقد خلقکم پیدا کړي استاسي اطوارا اطوار پیدا کړي است چې الله جل جلاله د خپل مخلوق اول دواري دا چې د مور حمته نطفه ورسي سلويشت ورځې دا یو تور دی بیا سلويشت ورځې بیا د دې وروسته خټه وینه سي دا بل تور دی بیا سلويشت ورځې وروسته بیا غوښه سي لکه ژولې تر 100 شپې وپورې دا بل تور دی بیا الله جل جلاله هلته زموږ ستاسې جسدونه په رحم کې دننه د مور را جوړ کړي
هلته یې هغه ترتیب د خوراک د څښاک د خوب ټول هلته ور برابر کړي دي الله جل جلاله د مور په نس دا بل طور بیا کوچنی پیدا سي الله جل جلاله یې ښه پرورش وکړي تر هلکتوبه پورې ورسېږي تر ځوانۍ یې پورې ورسېږي بیا د کهولت حالات د دېرش کالو اخواته کهولت ته ورسېږي د هغه وروسته بیا شیخ سي شیخوخت ته ورسېږي دا ټول اطوار دي الله جل جلاله د هغه خپل مخلوقات چې پیدا کړي دي دا پرې یوه حال نه دي او دغه چې پیدا کېږو موږ چې په دې کې فکر وو چې موږ الله جل وعلا د مور په نس کې پیدا کړو آیا دا زموږ غوښتنه وه موږ په خپله غوښتنه پیدا شو بیا چې دا ښایسته صورتونه یې راکړه دا زموږ په غوښتنه وه بیا یې د ځوانۍ پرې راورسول الله جل جلاله ځوانان کړلو آیا دا زموږ په غوښتنه وي نو بیا خو د ځوانۍ سره د سړي بیا زړه نه غواړي چې د شیخوختو خواته ولاړ شي د شپنځړتوبو خواته ولاړ شي خو دا د الله جل وعلا حکم دی دی رب العالمین دی زموږ ستاسې پرورش د هنده دی دغسې بې اختیاره سړی شپنځړی سي د هغسې پسې پښې خپاني سي او پسې مړ سي نو موږ چې الله جل وعلا پیدا کړي یو د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي یو زموږ صفت دا دی زموږ وظیفه دا ده چې موږ به بندګي د خپل خدای پاک دا چې خپل بندگان څنګه پیدا کوي باران کوي نیک کوي څنګه پرورش تر کوي پر کوم هیئت چې جوړوي دا ټوله د الله جل جلاله په حکم سره هغه کیږي خو زموږ وظیفه یو زاری و ننواتي و عاجزي ده او بل عبادت دی چې مغز د عبادت بیا دا دعا و عاجزي ده نو که مو دا کول خپل اصلیت مو لاسته راوړی دي او که دا نه وي بیا نو خپل اصلیت د انسان سره نه وي دا هغه وینه ده که غوښه ده که هغه منی دي دا ټول نجس شیان دي نو دی پر هغه نجاست باندې پاکه وي پسې بیا د هغه څخه دی عروج نسي کولی نو دغه انسان چې دغسې تور دی دا د الله جل جلاله په حکم سره کیږي د ده په پرورش سره کول کیږي بیا ګرد انسانان بیا په تفاوت الله جل جلاله پیدا کړي دي په هر طور کې جلا حالت کې اول ځوانان دي د هر یوه جلا فکر دي جلا رنګ دي جلا خوی دي نو سړی به خپل اصل چې پیدا کوي اصل هغه خپل اصلیت هغه د انسانیت چوکاټ چې دی هغه په قرآن عظیم او په اتباع کې د نبي علیه السلام بارک پیدا کیږي هغه که چا پیدا کړي دا انسان کامیاب دی خپل انسانیت یې پر ځای کړی دی نو چې څونه لوی نعمتونه خدای پاک پیدا کړي دي د بشر دپاره پیدا کړي دي او کوم چې لوی عذابونه خدای پاک پیدا کړي دي د هغه بشر دپاره پیدا کړي دي نو بشر به خپل ځان سموي وقد خلقتکم اطوارا خدای پاک تاسې تور پیدا کړي یاست تفسیر یې تیر شو الله جل جلاله اوس فرمایي الم تروا تاسې نه ګورئ كيف سره کم خلق پیدا کړي دي الله جل جلاله 7 سماوات و اسمانون طباقا طبق پر طبق داسې سربیره پر سربیره باندې هر اسمان په منځ کې دغه مسافت لکه دا اوس زموږ د مځکې و تر اسمانه چې د 1500 کالو لار موجوده ده نو ته نه ګورې چې دغه قادر مطلق ذات جل جلاله د اسمانونه څنګه بې تکیې طبق پر طبق پیدا کړي او جعل ګرځولی دی الله جل جلاله القمر سپوږمۍ فیهن په دې اسمانو کې اسمانونه خو مؤنث سماعي دي نو ځکه فیهن ضمیر د مؤنث ورته راجع دی د جمعي او جعل ګرځولی دی القمر فیهن په دې اسمانو کې نورا نور یې ګرځولی روښانه سپوږمۍ ده او جعل ګرځول دی الشمس المر سراجا روښانه سراج دا د خپل ذات کې خدای پاک روښانه پیدا کړي او نور دا دی چې د بل چا څخه څوک اخذ کوي لکه سپوږمۍ چې د لمر څخه روښنایي او نورانیت حاصلوي د مؤمن مسلمان زړه بیا د الله جل جلاله په فیض و رحمت سره نورانیت حاصلوي دا کله حاصلوي سړی خپل خدای پاک ته پر عبادت سي چې دی عبادت کوي نبی علیه السلام بارک فرمایي لکه ته چې خپل خدای پاک وینې که ته خدای پاک نه وینې فانه یراک الله جل جلاله خدای ویني نو ما سیوان شان به د زړه څه باسې یوازې به خپل رب جل وعلا عظمت لویي به ستا په زړه کې وي ته به عبادت ورته کوې په دغه حال کې ستا زړه لکه سپوږمۍ مځکه داسې ده بیا نو هغه نورانیت هغه فیضات هغه رحمت دا
د فیوزات و رحمتو سره د الله جل جلاله دلته زړه ته تېرېږي، زړه په نوراني کېږي، روښانه کېږي. نو یو انسان نوراني چې ګرځي اول مرکز د زړه څخه دی، چې د زړه نوراني سي، روح نوراني دی په انسان کې، د نوراني و نوراني دا ارتباط سره قائم سي. دا چې سره نوراني سو عقل د انسان نوراني سي. با تقوا خلق د خدای پاک د لارې خلق د هغو عقلونه نوراني دي، هغه په ډېر څه د دنیا په چارو هم ډېر پوهېږي د دې انسانانو چې د خدای پاک ښه بندګي نه کوي، تقوا نه لري، او په امورو د آخرت هم ډېر څه پوهېږي. نو ځکه وکونو مع الصادقین، خدای پاک وایي تاسې واوسېږئ ناست ولاړه د صادقینو خلکو سره کوئ، د ښو به اعمالو علماو سره کوئ، د ښو بزرګانو سره کوئ، د ښو مشایخو سره کوئ، چې تاسې فیض حاصل کړئ او تاسو ته دغونه قدر عبادت ور وښیي چې تاسې نور الهي ځان ته حاصل کړئ. نو دا چې زه خپل خدای وینم داسې عبادت زه وکړم، خو دا شیطان کافر څه په وکړم، دا اندېښنې څه په وکړم. نو علما لیکي مشایخ عظام چې د دې دپاره مهمه نکته چې د هغه طریقت دی، چې د مشایخو اولیاو بزرګانو سیدانو مبارکانو د دې سره سړی په رابطه کې وي، دا یو ښه استاذ د هغو در تربیې لاندې وي، نو هغه د دې ځای ته سموي، عبادات ورښیوي، رقم اسما د الله جل جلاله ورښیي، د هغه په تلاوت سره پر هغه ترتیب چې استاد یې درښیي هغه ته کوې ورځ په ورځ، هلته ستا ترقي راځي، نورانیت چې ډېرېږي، نو دغه سالک باره نوراني وګرځېږي. نو خدای پاک چې زموږ زړونه، عقلونه، جسدونه دا ټوله نوراني وګرځي. نبي علیه السلام به خدای پاک دعا کول، خدای پاکه ما نوراني وګرځوي، زما زړه نوراني که، زما مخ ته نور وګرځوه، زما شا ته نور وګرځوه، زما رسته طرف ته نور وګرځوه، زما چپه طرف ته نور وګرځوه، فوق نور وګرځوه، واجعلني نورا، خدای پاکه ما نور وګرځوه. دا به نبي علیه السلام بارک د نور دعا کول. نو الله جل جلاله سپوږمۍ نوراني ګرځولې ده، او لمر چې دی دا یې سراج ګرځول دي. سراج هغه څه دی چې په خپل ذات کې الله جل جلاله روښانه پیدا کړي، او هغه مځکه د سپوږمۍ چې د هغه په خپل ذات کې نوراني نه ده. نو دا جسد د انسان چې دی دا تاریک دی، ظلماني دی، په خپل ذات کې روښنایي نشته پکې، روح نوراني دی. نو یو څوک چې د خپل د روح باندې کار شروع کړي هغه په عبادت سره روح څونه نوراني دی، نورم نوراني کېږي. نو آخر پای د هغه سړی روحاني وګرځېږي. په پښتو کې وایي دا کورنۍ، وایي دا روحاني کورنۍ ده. دا د حضرت صاحب د کابل دی، وایي دا روحاني کورنۍ ده. نقیب صاحب مبارک اهل بیت سیدان مبارکان دی، وایي دا روحاني کورنۍ ده. ولې خو د دې هغه خوارۍ چې کښلي دي، روح یې کښلي دي، هغه نورانیت د روح پر ځای کړی دی په خپل جسد کې. نو والله انبتکم، الله جل وعلا نبات و پرورش تاسو کړی دی، پیدایش تاسو کړی دی، من الارض د مځکې څخه، نباتا په پیدایش سره، لکه واښه چې د مځکې څخه شین کړی دی. زموږ ستاسې د پلار حضرت آدم علیه السلام جسد هم د مځکې څخه الله جل جلاله ژوندی کړی دی، پرورش یې ورکړی دی، جوړ کړی دی. ثم الله جل جلاله فرمایي چې په دې مځکه کې ژوند وکړئ، ثم یعیدکم فیها، بېرته زه ګرځوم تاسې په دې مځکه کې مقبورین، تاسو به ښخیږئ په قبر کې. چې قبر چې دی دا یو ډېر هیبتي ځای دی، ډېر وحشي ځای دی. انسان یو مخ په وحشت کې وي، په قبر کې چې ورسي ډېر په اضطراب کې وي. خو د قبر اطمینان چې دی، اول د واري چې مقبور سړي ته هغه وحشت په اطمینان ور بدلوي، هغه قرآن عظیم دی. اول قرآن ورته راځي، او کم مارانو لړمان چې زندي دی ساتي، هغه دا روژه مبارکه ده. نبي علیه السلام وایي دا جنت سپر د مؤمنانو دی، په قبر کې زموږ سپر دی. په دې مځکه کې دننه چې ډبره پورته کې دغونه حیوانان تر لاندې څه درته وایي، دا چې هر قبر کې دي نو هلته به څونه حیوانات وي، ماران، لړمان، هر رقم مخلوق سته. دا روژه سپر دی ستاسو لپاره. لمونځ د هغه رقم سوال کوي ملکین، دا ستاسو لپاره حجت دی. لمونځ تاسو ته ګټه کوي، حجت درته پیښوي، کامیاب کوي مو په هغه سوال کې د ملکینو. دا هر عبادت دغونه نفع کوي، دغونه لویه سرمایه ده چې په هغه قیمت یې څوک خبردار نه دي. که خبر سي وایي سلیت وي ساته به عبادت پرې نږدي داخله، او د قرآن مینه به پرې نږدي. نو قبر چې دی
ډېر عجیب ځای دی. نبي علیه السلام بارک به وایي په هر لمانځه وروسته په خپل خدای پاک سره پناه غوښته. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم لا تقتلنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. خدای جنب قهر سوسات ويخرجكم اخراجا. بیا مرابات الله جل جلاله د هغه قبر څخه په راوتلو سره. والله جعل لكم الارض بساطا. الله جل وعلا د ځمکه فرش درته غوړولې ده، لکه دا فرش موږ بيجیږو ولاړیږو داسې درته غوړولې ده. لتسلكوا منها سبلا، چې تاسې تګ وکړئ د دې ځمکې څخه پر لارو باندې طرقو باندې فجاجا پراخه لارې مو پکښې جوړې کړي په دې ځمکه کې. چې داسې پر سړک روان سې سیده کابل ته ورسېږي. نو دا د لارو د مځکو برکت دی. که چیرې لار نه وي سړی شپه اخلي ورځ اخلي بره په دښتو کې سره ګرځي لار به نسي پیدا کولی. نو رکوع پرس بله د هغه ځای باندې به پرېږدو دوړې دي. الله جل وعلا دې مو بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. نو د نوح علیه الصلاة والسلام قصه شروع ده. نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته ډېر نصیحت وکړي، خو قوم یې پر ضد باندې ورته ولاړو. د ده په مخالفت کې به تبلیغات کول، خلک به نور هم بدلاري کوله. نو الله جل وعلا ته نوح علیه الصلاة والسلام لاس پورته کوي او د خپل خدای پاک سره راز و نیاز کوي او وایي قال نوح، وویل نوح علیه الصلاة والسلام ربي ای رب زما، ان په تحقیق سره هم دغه کفار چې دي عصوني، دي زما څخه نافرماني کوي، سرکشي کوي، زما خبره نه مني. واتبعوا متابعت کوي دغه کښته طبقه یې نوي ځوانان، دا چې اذهان یې خالي دي، پر ځای د دې چې زما خبره ومني، زما اتباع وکړي، بلکې دی اتباع کوي من د داسې چا لم یزید چې زیادت نه کوي هو دلره ماله مال ده و ولده اولادونه ده الا خساره، مګر په خسارت او تاوان کې غورځوي. نه د دې دنیا ګټه ستا پکښې کې او نه د آخرت ګټه ستا. د داسې کسانو دی پیروي کوي او په قول یې کوي چې هغه طغیان و کفر ته آماده کوي. ومکرو او رئیسان چې وه، مشران د دې چې وه، دی مکرونه کوله په نوح علیه الصلاة والسلام او مؤمنانو سره، چې په وسه پرو هغه تسمونه به ورته جوړوله، دسیسې به ورته جوړولې. ومکرو مکرا کبارا، عظیم چمونه و مکرونه یې کوله. نوح علیه الصلاة والسلام به په تحیر کې بې پاته شو، د دې چمو پرې بوت. او دغسې قسم ډېر پریبونه مکرونه په حق د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم هم قریشو او کفارو کړي دي، چې در دې اندازې پرې مکرونه او دسیسې جوړولې چې په آخر کې په دارو ندوه کې سره کښېنستل. شیطان خاطر هم په دې مجلس کې ناستو، پر صورت باندې د شیخ د نجد قبیلې یو چا ویله په یو خونه کې بیا واچو چې توره خونه ایماج بنو کې ډوډۍ وراچو چې نه مري نه رغېږي. شیطان کافر به دا مشوره ورد کړله. بل چا ویل مسافر به یو که د وطنه به پسې واخو. بیا شیطان کافر دا مشوره ورد کړل، دی ښه ژبه لري، بېرته خلک ملګري کولی شي د باندې را بیولي، ښه قوم لري کې بندي کوي، بېرته به د سیله کې. نو ابو جهل عین وویله چې موږ 22 قومه یو، یوه یوه توره به هر ځوان ته په لاس ورکړو، د هر قوم به څخه به یو کس وي، په یو دم به عمله پر وکړي. د دې 22 قومو سره بیا د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم چې بني هاشم وه، د دې بیا مدعا په وسه نه ده پره.
نو شیطان کافر دغه نظر ور تایید کی نو چې الله جل جلاله بیا خپل حبیب وساتي نجات یې ورکړي د دې په دسیسو باندې خبر کړي او حکم یې په هجرت سره ورته وکړي. کفار ټول عمر د حق په مقابل کې ولاړ دي. یو شی د دې قرآن د آیاتو څخه معلومیږي، هر شی چې کفارو زموږ دپاره ښه ګڼي په دې پوه سئ چې هغه زموږ دپاره ضرر دی. هر شي چې دوی صفت کاوه، هر شي که دوی پر موږ باندې تحمیلوي چې داسې وکړي، که هیڅ نه پوهېږي دغنه قدر پوه سئ چې دا شی بس په موږ کې تاوان دی، ضرر دی، ګټه یې موږ ته نشته، ضرر یې سل په سل کې راته متوجه دی. او د دې مکرونه په قرآن سره دا ثابت دي. وان مکره منه تزول الجبال، خدای پاک فرمایي چې د دې د مکرو څخه غرونه زائلیږي. داسې مکرونه او دسیسې دوی جوړوي چې هیڅ پام د انسان نه ورته راګرځي چې په دې کې د زموږ تاوان وي. ظاهره ورته ګوري چې دا خو داسې شو، هغه دی پیچکاري ده، دوا ده، دا شی دی، مرسته ده، هغه دی، نو په دې کې څه تاوان دی؟ نو هغه خلک چې د قرآن سره نه عادت وي هغه ژر خطا سي. وایي درشتیان دا خو بشر دوستان دي، دا خو کفار دي، دا خبره نسته. هر شی چې دوی زموږ دپاره خوښوي د مؤمنانو دپاره په هغه کې مکر دی، په هغه کې چم دی، په هغه کې زموږ تاوان دی. نو د نوح علیه السلام په حق کې هم دوی ډېر مکرونه او دسیسې په کار واچولې. یوه دسیسه یې دا وه چې دوی به شپه او ورځ بیا خلک مقرره کړل. اوس بیا کافران موږ ته وایي وایي تاسې دا خلک وایي افغانان نه پوهېږي، تاسې عامه پوهاوی ورکوي. دوی نه پوهېږي، عامه پوهاوی وایي تاسې باید وکړي. چې دوی د مور په نس کې وه، په هغه شي موږ خدای پاک پوه کړي. عامه پوهاوی دوی خپل ځان ته ورکوي. موږ افغانان مؤمنان ټوله پوه دي، حق باطل د هغو نه سره پېژني. که نه پېژندلی بیا د دوی دغه تکتیکونه پر تطبیقېدله. نو یو یې دا و د دوی د دسیسو څخه چې خلک یې اچولي، بس دا کشران چې پام کوئ داسې ونه کوئ، پام کوئ د نوح علیه السلام اتباع ونه کوئ، پام کوئ داسې ونه کوئ. 14 لارې وې مکې شریف ته راغلې وې، پر هره لار به کفارو یو سړی درولی ورته ویله به یوې لارې به ولاړو، دلته یو څوک پیدا سوی دی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به یې ورشوی، هغه خدای پاک پاکړی و د داسې پتو څخه چې دوی به ورته ثابتول. یوې لارې به کافر ولاړ ول، پام که یو څوک پیدا سوی دی، نعوذ بالله کاهن دی، غیب ګویي درته کوي چې خطا نه سي، اتباع یې ونه کړي. پر بله لار به ورته ولاړ ول، لیونی دی، پام کوي چې اتباع یې ونه کړي. پر بله لار ورته ولاړ ول، داسې دی چې شاعر دی، یو نوم و بل نوم یې، داسې مختلف اقوال به خلکو ته کول. د یو غټې قبیلې رئیس په هغه وخت کې د جاهلیت یو اوراد یې پاخه کړي وه، بس پر چا به ویله بس هغه به جوړ سو. نو دوی پر هغه لار راغلي چې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم پر ضد دوی دسیسه جوړه کړې ده چې دا لیونی دی، پام کړي چې اتباع یې ونه کړي. داسې سړی دی، خو دغه سړی پر پیر سو چې هغه دمه چوکي. نو دوی ورته وویله چې دلته زموږ په ښار کې مکه شریفه کې یو څوک پیدا سوی دی، نعوذ بالله لیونی دی، د دوی پر ګمان چې اتباع یې ونه کړي. دې ورشره یا موږ عمره کوو. هغه چې په خپل جاهلیت په وخت پر خپل جاهلیت یا خپل افعال د عمرې خلاص کړله، ورې یوې شپه او دوې وکړلې. په حرم شریف کې هم یو څوک ورته وایي چې داسې یو لیونی ستا د دې چې پام کوي اتباع یې ونه کوي، کله کله دلته حرم شریف ته راځي چې ورسره مخامخ سئ، په قول به یې نه کوي. آخر پای دغه سړي فکر وکړي چې زه خو هم دا مچو کوم، لیونیان جوړوم، همدوی دا ګرده مکه شریفه خلک علیده خلک یې درولي دي، نو ور بس همدم به پر وکړم. نو پوښتنه وکړه دا چیرې دي، خو ورښیي هم څوک نه چې چیرې دي. په آخر پای کې یو مسلمان پر پېښ شو، وایي دلته چا څوک لیونی سوی دی، د هغه ځای به نه راوښوي. هغه ول ووایي پلانکي ځای ته ورسه، پلانکي ځای کې هلته تشریف لري. دی چې بهرله نبي علیه السلام مبارک ته یې وکتل چې دا ورته ویې کتله، دا مخ مبارک باندې عاشق شو در سره. خبرې چې ورسره شروع کړې چې اوس به نو دی څنګه نعوذ بالله لیونتوب خبرې راته وکړي. نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویله چې زه خو داسې خبر شوم چې دلته
تاسې لیونیان یاست. وایم زه ښه دم کوم، دم به در باندې وکړم. دا نبي علیه السلام مبارک ول ته ودرېږه، زه به یې څو خبرې درته وکړم. دا خطبې کې چې په سر کې علما وایي الحمدلله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم، داسې ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. دا خطبه یې ورته وویله. څه خبرې نورې ورته وکړلې، هغه ده سړی په تحیر کې پاته شو چې دا څنګه خلکو دا ویل او دا د ده خبرې. نو پر هغه ځای اسلام راوړي، مسلمان څه د هغې خوا راووتې، هغه دی خپله لیونی و، دی خپله جوړ کړي. نو د کافرانو د دسیسو څخه یو دا وي چې په مسلمان کې یو صفت نه وي، دی تهمت پر وایي. لکه نن ورځ چې دا د ټولو کفارو په خولو کې خلکو په خولو کې ورکړي دي چې افغانان دهشتګر دي، د دې دهشتګر بولي. افغانان مؤمنان مصلحین دي، په ټول نړۍ کې اصلاح راولي. دهشتګر خو هغه دی چې دهشت و بربریت و وهم و دغسې لیونتوب په خلکو کې خپروي. او افغانان اصلاح خوښوونکي دي، اصلاح په ټول دنیا کې غواړي، نه یوازې دلته. نو دغه د دې دسیسې وې چې دغه د په کار اچولي وې، خلکو ته به یې ویله، دا نوي ځوانانو ته به یې ویله چې پام کوئ خپل بوتان پرېنږدي. وقالو دی به ویله دا رئیسانو د خپلو کشرانو ته لا تذرن چې هېڅکله پرېنږدي الهتکم الهه ستاسې، ولا تذرن پرېنږدي ودن ودن، دواړه قرأت راغلي دي، زبر وزیر پیښې دواړه صحیح دي. دا دی چې وه یو یې ود بد درلودی عبادت یې کاوه، بل یې سواع بد درلودی عبادت یې کاوه، بل یې غص بد درلودی عبادت یې کوي، بل یې عق بد درلودی عبادت یې کوي، بل د نصر په نامه سره بل بتو. دا پنځه بوتان و د دې عبادتونه دی کول. نو ول چې پرېنږدي خپل الهه او هېڅکله پرېنږدي ود بت چې پر شکل د سړي یې جوړ کړی و، ولا سواعا سواع بت پرېنږدي چې پر شکل د ښځې یې جوړ کړی و، او یا غص بت پرېنږدي چې پر شکل د زمري یې جوړ کړی و، یا عق بت پرېنږدي چې پر شکل د آس یې جوړ کړی و، او نصر بت دا یو معروف مرغه دی د نصر یا د عباس چې موږ تاسې ورته وایو، د دې پر شکل به جوړ کړی و، دا د دې خدایانو عبادت یې کاوه. اوس هم هغه بت پرستان چې دی په د خپلو خدایانو کې چې د دې باطل خدایان دي، په هغو کې دغسې شکلونه جوړوي، بیا عبادت کوي. خو دا د دې د عزت شیان دي، لکه زموږ چې میرا په منبر دا معزز شیان دي. د نصاراو بیا دا صلیب د معزز شی دی. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي په کور کې چې صلیب وي لمونځ پکښې مکروه دی. دا صلیب داسې ټاپه چې دا ټاپې دا باید ایرې کړو، دا د نصاراو د عزت شی، خو زموږ په دین کې د دې اصلیت نشته، بلکې مردود دي دا شان. بل دا بعضې خلک کورونه جوړ کړي دي په داینو مینې کې، بعضې ځایو کې یو وخت ما ولیدې د کور پر سر یې د باز شکل جوړ کړی، بعضې ښایسته خونې جوړ کړي د باز بت یې راوړي، هغه د دې خدای عبادت یې کوي. زموږ دا دونه جاهل سړی وي، نوم یې تجار وي، خان وي، خلک یې تعظیم کړي، دی په دې نه پوهېږي چې تا اوس ما څه شي زړولی. په بابا صاحب کې د اسانو ګله جوړه کړل، زمریان چې زیارته خېږي دا په نصب کړل. نو دا نقشه چا ورکړه؟ هغه چې د دې معبودین دي هغه خلک یې ورکوي، حتی پر دې پیسې ورکوي، دا نشر کوي، خپاره یې کوي. دا بعضې اسان یې په رخشو یې جوړ کړي وي او زرونه یې ورکړي. دا د دې خدایان یې نعوذ بالله. او دغه رقم بعض وي پر ګین یې کښېنولی، ګین څخه د دې دا ټوله دنیا مقصود ده چې دا باز د دې خدای دی، پر ټول دنیا وایي تصرف لري. موږ هغې هم ګین ورته جوړ کړه، باز پر کښې د کوټې پر سر، د کور پر سر یې دا بت دغه کړي، خو نه پوهېږي. نو دغه بوتان و په هغه وخت کې، نو اوس هم داسې بت پرستان سته په د هندوستان کې، ډېر نابود بت پرستان سته. دا انسانان یې جوړ کړي دي، ښځې یې جوړ کړي دي داسې، بعضې بې ستره وي، بعضې په ستر کې وي، بعضې څنګه وي.
د ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم دغسې بتپرسته وه چې قسم قسم بتان به یې جوړ کړي وو، بیا به عبادت کوه، نر و ښځې و دغسې. یعنې اوس داسې ادیان شته، یو کتاب زه لرم مکي شریف څخه ما راوړی، د ټولو ادیانو هغه ترتیب یې لیکلی دی په دا کتاب کې، عکسونه یې ورسره دي. د چونګښې عبادت لا کوي، د چونګښې نعوذ بالله دې ځان ته خدایان جوړ کړي دي. د غویو عبادت کوي، دا خو په هندوستان کې لاسته. حتی د مژکانو عبادت کوي، په د مژکانو کار نه لري، مژکان د ځان لپاره خدایان جوړ کړي. داسې عجیبه کارونه کوي په دې دنیا کې چې هیڅ حیوان هم نه کوي. تا دا چونګښه لیدلې د دې عبادت څوک وکړي، دا څه شي کولی شي؟ سړي خوازنې ګرځي. په دا هندوانو کې داسې رقم ادیان شته، سړی په تعجب کې ورته پاتېږي. ریاضتکاره هم پکښې کېږي، داسې خلک پکښې ډوډۍ نه خوري، دغه نه خوري، کشفیات ځان ته هیله کوي و خورا ریاضتونه کوي. نو دا به د دې هغه کښتو خلکو ته دغه توصیې وي چې هر ځای به یې کولې، هر چا ته به یې ویله چې پام کوئ، ود بد پرې نږدي، سواع بد پرې نږدي، غوز بد پرې نږدي، عوق بد پرې نږدي، نصر بد پرې نږدي. دا د دې وینا وه. او قد اضلوا کثیرا، نوح علیه السلام وایي خدای پاکه ګمراهان کړي دي دوی په دا بتانو سره ډېر انسانان چې د دې په عبادت سره امر کوي. اولا تزید زیادت نسی کولی الظالمین ظالمان الا ضلالا، مګر نور پسې ګمراهان کیږي، نور ګمراهي ته پسې آماده کیږي. مما خطیئاتهم اغرقوا، یعنی مما لاجل خطیئاتهم. علما لیکي لو وجد خطایاو د دوی د ګمراهۍ د دوی د نافرمانۍ د دوی اغرقو، دوی غرق کړل شول په طوفان کې. فادخلوا، پسې داخل شول نارا و اور ته. الله جل جلاله د دې اوبو لاندې چې غرق به شول په دوزخ به پسې چخ کړل، ټول دنیا دریاب وګرځېد. نبی علیه السلام بارک یو حدیث کې فرمایي وایي تاسې په دریاب کې سفر مه کوئ مګر په دوه حالاته کې، یو چې په جهاد پسې ځئ، دریاب کې کښتۍ سپاره سي پروا نه کوي، او یو چې حج عمرې ته ځي پروا نه کوي. تر دغه اوبو لاندې بیا اور دی وایي، دوزخ دی، ځکه تر دې لاندې وایي تاسې اور دی، سفر په دریاب کې ډېر مه کوئ. نو هغو ته ګرده ځکه دریاب شو، د دریاب لاندې اور خدای پاک ورته جوړ کړي، ګرده په اور باندې سي داخل کړل. فلم یجدوا، دی موجود نسو لهم دی لره من دون الله ما سوا د الله جل جلاله څخه انصارا، یو مددګاره چې عذاب الهي دی من کې د دې څخه داسې څوک موجود نسو دی لره. او دی چې بې له یوه الله څخه د الله جل وعلا سره دی دښمني راخستې وه، خدای پاک دې شریک نیولی، نو بل چا خو خلاصوای نه سوای، او د دې دښمني چې وه د الله جل جلاله سره. دا اوس تاسې وګورئ په دنیا کې په دغه چین نه دي، اخرات پاسته پاسته کیږي، دونه اغلس قومي دهریان دي ټوله. په دې کې در 200 ډېر ادیان شته، په یوه کار نه لري مګر مسلمانانو ته دونه شکنجې و عذابونه ورکوي چې د دنیا د کفارو ظلم ورته عاجزه دي. نو دا خو دغسې بشر دی، انسان دی، ولې ورکوي؟ خو دوی پر یوه خدای پاک باندې عقیده لري، ایمان لري، په هغه وجه باندې دوی ته عذابونه ورکوي. نو خو دا معلومه چې دې دښمني د الله جل جلاله سره شوله، که نیکه بندګانو سره سي، بشر سره سي، خو 200 ادیان دلته ژوند کوي، ولې پر یوه بندیز نسته؟ نو ځکه چې د دنیا کفار چې دي هغه د الله جل وعلا سره دښمني راخستې ده، چې اول دښمني دا چې شریک یې خدای پاک ته نیولی، دا دوی یو غټ ظلم کوي. ان الشرک لظلم عظیم، شرک دی دا ظلم عظیم دی. دا هغسې په نورو ممالکو کې د هغه شان شته، نور ادیان شته، بتپرستان شته، هر شی شته، پر هیچا بندیز نه لګول کېږي. په هندوستان کې پر مؤمنانو ښځو باندې د پوړنې بندیز لګولی، نو پر دې باندې ډېرې جګړې سره وکړلې. په نورو ممالکو کې دغسې رقم احکام پر مسلمانانو دی خپل کفري بیا چلوي، واردوي. نو د دې اصلي دښمني معلومه شول چې دا د حق سره ده، حق دی نه مني،
نو د خدای پاک سره دي دشمنان دي، بل څوک نجات نسی ورکولی. نو د دې له اجل د سرکشي ده د اغرقو، خدای پاک دې غرق کړه په توپان سره. فادخلوا نارا، داخل سي وورته. فلم یجدوا من دون الله انصارا. نو الله جل جلاله نوح علیه السلام چې دا دعا وکړله، شکوا یې وکړله، نو خدای پاک ورته وفرمایله چې انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. بالا ایمان نه راوړي ستا د قوم څخه پر تا باندې مګر هغه چې مخکې ایمان راوړي دي، بس هغه مسلمانان دي، د نورو خوند به نه وي بیا. نو وقال باره وویله نوح علیه السلام، دی هم بالا ځنې په تنګ شو. ربي ای رب زما لا تذرت مه پرېږده علی الکافرین د کافر علی الارض پر دا مځکه باندې من الکافرین د کافرانو څخه دیارن یو کورګی کور مه پرېږده. سخت کافران چې دي، سخت ظالمان، هغه کافران دي. په تاریخ کې چې سخت ظلمونه کړي دي هغه کافرانو کړي دي. مسلمانانو پر هیڅ چا اټم نه دي غورځولی، کافرانو غورځولی دي. پر موږ سته اټمونو دا 20 کاله راوغورځول. او مسلمانانو د هیڅ چا باندې پر دغه کفري ملکو باندې داسې چې هغه نر ښځې کوچنیان مرګونې حمله نه ده کړې چې ګرد دې یو مخ قتل کړي. خپل دشمن سره که د دې دشمني وي هغه ولي، مګر دې د یوه مخه ټول وي. دا یهود اسرائیل دي، دا داسې ظالمان، داسې بده قومه ده چې دغه نصاراو ته هم دې دسیسې ورجوړوي چې داسې پر مسلمانانو داسې دسیسې تطبیق کړي. دا زموږ حرم یم دا څو کاله وای د دې په دستور باندې بند و چې کرونا ده و کرونا ده چې حرم ته څوک پرې نږدې درله و هغه دی. او چې بیا به کنسرټونه و شوکونه جوړوله، بیا به 1 میلیون انسانان پکښې ګډ وډ و، بیا به کرونا نه په ننوتله. او چې لمونځ به کوي هغه ته به کرونا ورتله. په ټکیس په حرم شریف ته څوک ورتلي، او د کفارو څه چې کلیساوې وې بیا د هغسې بیا ټکیسه څوک ورتلي. هغه پر یو بندیز نه ولګېدي، زموږ د مسلمانانو پر حرم بندیز ولګېدي چې موږ قرآن لرو، توکل پر خپل خدای دی، مؤمنان یو. زموږ عقیده در دې بتره شوه. دې خپل کلیساوې نه کړې، بدپرستي نه سوې بندې، ادوانو عبادت نه کوي بند، مګر زموږ حرم شریف بند شو. کرونا راغله، نو دا یو غاښ دی وایي وروس دي، چاره یې کښل دي. مسلمان چې داسې عقیده ولري، داسې وروس سي لکه کافر، هغه د مځکې د سره به سړی ټولوي، کنې نور غاښونه په درد کېږي، ځینې نور مسلمانان ځینې په درد کېږي. بس د نور ممالکو مسلمانان داسې سوي دي که وراسته غاښونه، نور مسلمانان ځینې په عذاب دي. موږ دا 20 کاله کافرانو په عذابولو، اوس خپلو مسلمانانو پسې ملا راته وتل پسې په عذابوي. هغسې بمباري را باندې کوي، هغسې مو وژني. وقال نوح ربي، نوح علیه السلام بیا خدای پاک ته ویل چې ای رب زما لا تذرت مه پرېږده علی الکافرین من الارض على الارض پر دا مځکه باندې من الکافرین د کافرانو څخه دیارن یو دار و یو کور، یو څوک یې مه پرېږده. انک ته چې یا رب ان په شاته دې خبرې تذر که پرېږدې هم دی یضلو ګمراه کوي عبادک ستا بندگان، نور دې هم بندگان د حق څخه اړوي. او لا یجدو الا فاجرا کفارا، دې زیږېده نه کوي مګر فاجرا کفارا، فاجر و کافر زیږي، د هغه نور بدتر شان زیږي. یو څوک د خارجه څخه یا دوستانو ته عکاسي را لېږلې وه، وایي دلته داسې خواپاکې کورونه دي، داسې چمنان دي، داسې ګلان دي، داسې ښه هوا دي، داسې کاس په کاس قرض نشته، داسې ژوند دی، داسې ژوند دی. نو دغه فکر نه کوي چې دا ژوند خو د دې دنیا دا خو د کافرانو جنت دی. خدای پاک فرمایي که چیرې یو ملت جوړ سوي نه وای، تاسې یعنې ګرده به کافران سوي وای، ما به د کافرانو چتونه د خونه ور سره زرو جوړ کړي وای، دروازې به مې د سرو زرو جوړ کړي وای، د سپینو زرو به مې ور جوړ کړي وای. تر دغه بله هم خدای پاک ډېر نازولي وای، خو داسې چې مسلمانان به راګرد ور اوړي کافران کېږي. دا څونه خدای پاک کافران نازولي، خو د هغه جنت دی. د مؤمنانو دپاره بیا خدای پاک په آخرت کې جنت تیار کړی. الله تعالی جل جلاله داسې نازوي، داسې نعمتونه ورکوي چې نه سترګو لیدلي دي، نه غوږو اورېدلي دي، نه د چا پر زړه خطره راغلې ده. قرة اعین، چې هر شي ته ګورې یو شی سړي ته ښه خوند ورکړي، سترګې خو نه کیږي. هر شي ته د جنت چې ګورې قرة اعین دي، سترګې په خو نه کېږي. نو چې زه بیرته د کافر سره په هغه پیسې کې پښه اچوم، هغه سره یو رقم گزاره کوم، هغه هم نیکټایي تړلې ده، مان تړلې ده، هغه هم پتلون اغوندي، زه هم پتلون اغوندم، هغه هم لمونځ نه کوي، زه هم نه کوم، هغه هم دغسې خرامانه ژوند کوي، زه هم هغسې کوم. نو بیا ما د هغه ته فرق وشو.
نو مسلمان باید خپل آخرت ته وګوري. ته پیدا کړی خدای پاک چې خدای پاک څه امر درته کړی دی هغه منه، نو به ته کامیاب یې په دنیا او آخرت. او که خدای او رسول څه نافرمانه یې نو بیا خو دغه دنیا د خدای پاک پسې درکړي. خدای پاک وایي څوک چې دغسې کفارو خاطر مایله وي باید زه ښه پسې ورټېله کړم چې ښه خپل ارمان پسې وخېږي، مګر په آخر کې نو جهنم یې وایي ځای جهنم ته به ورسي. نو ولا یجد الا فاجرا کفاره، دی نه زېږوي مګر کافر و فاجر زېږوي. رب ای رب زما اغفر ته بخښه وکړې ما لره، ولوالدی خپل زما مور و پلار لره. وایي د ده مور و پلار د نوح علیه السلام هغه مسلمانان تېر سوي وو، د هغه آدم علیه السلام پر طریقه باندې روان وه، د حابیل پر نقشه روان وه، او دا نور بدپرستان چې هغه د قابل پر نقشه روان وه. قابل چې خپل ورور مړ کړي، دا ګناه چې څوک وکړي برای بلې ګناه ته ماوا کېږي، بلې ګناه ته یې ماوا کېږي. نو بیا د دغه نارواوې پسې شروع کړل، خپله ډله یې پیدا کړل. اخر په شیطان کافر دغه سرو زور ورته جوړ کړي، دا ربابون نه و، ډولون نه و، دا شان بس دا شان به یې کوله، بیا به یې شوکونه کول، دوی به په دا باندې ګرفتار وه. بیا اخر په دا ښځې منولي په کورو کې کښېنولي، دا باید شوکونه وکړي لکه موږ دا هم دغسې حق لري، دا خو هم یو بشر دی لکه اوس کافرانو ته وایي. باره یې ښځې هم پسې رایستلې، نو د ښځو د نورو به ګډوډ دغه شوکونه جوړ هله دغه کیسې وې. نو بیا چې به دوی کې به ښه مخور ښه سړی و چې دوی کې به ښه قدر درلود چې مړ به شو، نو بیا هغه چې شخ کړي نو د هغه یو مجسمه به یې جوړه کړل، په قبر به یې ورسره کښېښول، د هغه تعظیم به یې کوي. نو څه زمانه وروسته چې هغه قرن خلاص و، نوي ځوانان چې راپورته شول، نو خلکو چې به عبادت کوي شیطان کافر تلتسې د خپلو مشرانو سم قدر نه کوي. ولې نه کوو؟ ستاسې پلرونه چې دې بتانو ته دغو ته یې سجده کوله، نو دا د سجده ښه تعظیم دی، دا تعظیم نه داسې مازې دغسې لاسونه ورته نیسي لکه هندوان هسې لاسونه ورته نیسي سړي خپلو خدایانو ته. کرار یې بدپرستي په شروع کړل، یا ګرده یې بدپرسته کړل، کافران یې کړل، دغه شوکونه یې کول. هغه مؤمنان چې جاهلان وو هغو چې به ورته وکتل چې رښتیا دا څه ډولونه دي څه شوکونه دي، دغه د ژوند نو ښځې وایي خاورې دا زموږ ژوند چې بالا په کور کې ناست وي، دغه د ژوند نو خارج کې وګوره څنګه ازادي ده، څنګه سره روان دي. بل په خبرو کې ویلي دي هغه کس یې مو سره پورته کړي وو، مسلمان افغاني ده چې د کوم ولایت ده، د تک تور ابشي سره هغه هم کافر دي، د هغه سره یې واده کړی. نو دغسې به ښه خوند ورکوي. تجدید مسلمانو د کافر نکاح، انما المشرکون نجس، بیا د تک تور راغله پسې نجس، دا یې واده ورسره کړي، هغه خبرو کې پورته کړي. نو در دغه اندازې پورې باره خلک ګمراه کېږي، دغسې ور اوړي لکه د قابل ډله چې غټه شول. دې حتی خبره ودرسېدل چې نوح علیه السلام خدای پاک په رسالت سره ورته راواستوي، نو 900 کاله تبلیغ ورته وکړي، ولاکې هېڅ خمباره خوړي. دغې ښځې ته ته 15,000 کاله نصیحت وکړي، دا د خپله ښځې سره نسي اړولی. هغه د دې دنیا او د کفر چې کوم بد خوند دی هغه شیطان ته ښایسته کړي دي، په هغه بد خوند باندې اخته شوه. دا د دې پورې د ښو بد یو نفر نو کې شوخ و ښه سړی دی، وایي موږ به د ارغنداب ته تللو، د جواله به وراوښتلو، د اکوک و د زردالو به دا شیان به موږ کوله، بیا به راغلو د یولې پر غاړه به مو خوړل، دا ښه خوند به یې کوي. بل یو وخت یو سړی راته راباندې راغلی، موږ هلته په باغ کې وو، باره موږ داسې لارې راته ورکه شول، موږ دا شیانو ته اواز سوی ده، نو اجازه راکړه، په اجازه مو وشکول، بیا مو د ولې پر غاړه وخوړل. ولې هغسې خوند یې نه کوي چې په اجازه یې راکړه، چې غلا کړي به هغه به ښه خوند کوي. نو دغه په کفر او په ناروا کې شیطان کافر یو څه خوند کښېږدي، د دې د سترګو یو شی ښه ښایسته کړي، مګر په حقیقت کې هغه هېڅ خوند نشته پکښې کې، هسې مرداري وي، کافر مردار دی. نو دا خو دا ښځې چې وي یا داسې نوي ځوانان وي د دې اذهان خالي وي، نو دغه ظاهره په پښتو یې دغه ځل و بل شانو ته چې وګوري بس پر خطا سي. نو دغه د قابل ډله چې غټه شول په دغه چمو شیطان کافر دی هلاک چې څو په بتپرستي هم په دغه شکل اخته کړله، او اوله سلسله دا وه چې نر ښځې سره ګډې کړلې، شوق و خوند و بلد پروسه ښځې راویسته. او کوم چې د آدم علیه السلام پر نقشه روان وه، د حابیل خپل ورور پر نقشه روان وه، هغه سوچه پاته وه د ډېره حده پورې. خو دې قرن ته چې 1000 کاله تقریبا تېر شول د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې، په دغه 1000 کاله کې خلک واوښتل چې آخر پای یو د ګوتو په شمېر هغه سلسله باندې خلک پاته وه چې په هغو انسانانو کې وایي د نوح علیه السلام مور و پلار هم پر هغه اصلي دین باندې پاته وه. نو د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په هر وخت کې داسې
یو څوک وي چې پر خپل اصلي ایمان پاتې وي، یعنې دا د مځکې سره ټوله کفار نیوبیان مادي مسلمانان پکښې کې وه. نو دا در دې پر درته وایم چې زموږ نبي مبارک صلی الله علیه و وسلم وایي چې زه د آدم علیه صلات وسلام څخه بیا در دغه وخته پورې چې د عبدالله ملا ته زه شوه کېدلم تر هغه وخته پورې زه په نکاح کې راغلی یم، په حلاله نکاح کې نبي علیه السلام مبارک تر دغه ځایه پورې رارسېدلی دی. بیا نو دا تاریخ هم ټوله ما لیکلی دي چې د هغه نفر مې هم ټوله لیکلي دي، د آدم علیه السلام څخه داسې راغلي دي، د شجره مبارکه د پلار د نور مبارک راغلی دي، ټوله په نکاح کې راغلی دي نبي علیه السلام مبارک. نو په دغه کې نه دي رارسېدلی. نو نوح علیه السلام هم خپل مور پلار ته دعا وکړله. نو زموږ علما لیکي چې مسلمان چې دعا کوي خپل ځان ته دستي به مور پلار ته دعا کوي. دا ادب موږ چې ادب زده کوو د انبیا علیهم السلام څخه زده کوو. انبیا علیهم السلام چې با ادب دي په تربیه سره د رب جل جلاله با ادب سوي دي. موږ بیا د انبیا علیهم السلام څخه اخذ کوو د دې په پله باندې. نو زموږ مور و پلار پر موږ باندې دا حق لري چې لاس پورته کړو چې خدای پاکه ما وبخښي، ما مور و پلار وبخښي، دستي به مور و پلار سره یادوي. حتی علما لیکي که څوک دعا وکړي چې خپل مور و پلار په دعا کې یاد نه کړي دعا یې نه قبلیږي. دا مور و پلار دغونه حق خدای پاک ستا پر ذمه ایښی او چې ته د خپل پلار مور و پلار سره ښه کوې، دعا یې ورته کوې، اتباع یې کوې، فرمانبرداري یې کوې، الله جل وعلا هم ستا څخه راضي کېږي. نو ځکه زموږ علما وایي وایي جنت چې دی هغه د مور و پلار در پښو لاندې دی. که د دوی در پښو لاندې دې ځان راوستی تابع دې کړي، دا یې مطلب دی، نو ته کامیابه یې، جنت ته ځې. او که د دوی د پښو څخه ووتلې، دوی دې پښو ته کړل، تا ځان پر امیر کړي، نو بیا دوزخ دې په برخه. عاق د مور و پلار دا وایي سخت تاواني دي. نو ګوره نوح علیه الصلاة وسلام هم اللهم اغفر لي ولوالدي، خدای پاک زما مور پلار ته هم بخښه وکړي. ولمن دخل بیتي، خدای پاک هغه څوک هم را وبخښي چې دا نازل سي زما و کور و مسجد. مؤمنا چې دی مؤمن وي، مؤمنانو ته بخښه وکړي. خدای پاک چې هغه چاته بخښه وکړي چې دی داخل سي بیتي زما کور لره، مؤمنا په داسې حال چې دی مؤمن وي، کافر نه وي. وللمؤمنین، او ټولو مؤمنانو ته خدای پاک بخښه وکړي. والمؤمنات، او ټولو مؤمناتو ښځو ته بخښه وکړي. نو موږ تاسې به هم په دعا کې عام مؤمنان او مؤمناتو ښځې یادوو چې خدای پاک د مسلمانانو ټولې ښځو دې وبخښي، هدایت ورته وکړي. د مسلمانانو ټوله نارینه وبخښي او هدایت ورته وکړي. نو دا د مسلمانانو ته عام حکم دا چې موږ د مؤمنانو سره یو خدا دی چې موږ په ایمان کې خپل اخوت اسلامي لرو. یو ورور اقلن پر بل ورور باندې دا حق لري چې دعا ورته وکړي، د ښو د نیکو. که په مشکل کې اخته یو خدای پاک مشکل یې ور حل کړي، که ناجوړ یې خدای پاک ته شفای کامله ورکړي. اوس موږ دغه وایو چې خدای پاک چې زموږ ورونه مؤمنان ټول را وبخښي، خدای دې هدایت ورته وکړي. مریضان چې په شفاخانو کې دي که په کورو کې دي، خدای دې شفای کامله ورکړي. دا د دې پر موږ باندې حق دی او دوی بیا موږ ته دعا کوي. دا خو یو اخوت اسلامي دی. بل په دې خاطر باندې هم به سړی دا د خدای دوستان چې دي هغه په د خدای پر مخلوق باندې رحمیږي. ولې رحمیږي؟ چې د خدای پاک بنده دي، الله جل جلاله جوړ کړي. رحمت للعالمین صلی الله علیه و وسلم زموږ پیشوا دی. الله جل جلاله ورته فرمایي وایي که ته بخښه ورته وغواړې دې منافقینو ته کې ونه غواړې، که ته بخښه ورته وغواړې 70 مره فلن یغفر الله لهم، که 80 واره ورته وغواړې خدای پاک بخښه نه ورته کوي. بیا نبي علیه السلام مبارک وایي که زه پوه سم په دې سره چې در 80 وارې زه استغفار ډېر کړم د دې په حق کې، خدای پاک یې بخښي، بیا به هم زه ډېروالی ورته وکړم، تر 80 وارې به هم زیات مغفرت ورته وغواړم. نو دا د رحمت دی چې په دې وجه باندې د خدای پاک مخلوق دی. انبیاء د خدای پاک عام مخلوق، د ټولو غم ورسره یې، د ټولو غم خوردني کوي. او اولیاء سره بیا د خدای پاک د دې امت غم ورسره دی چې دا امت د نبی علیه السلام مبارک د ګمراهیو مشکلاتو څخه خلاص، دا یو کوشش وي. نو اوس موږ تاسې چې وګورو، دا اوس 2 وارې چې پر موږ پلا شوروی راغلي، بیا د امریکایان راغله، دا دونه په زرهاو حتی په لکو ځوانانو د خپل ځوانۍ نذرانه کړلې، قربانۍ یې کړلې د خدای په لاره کې، زموږ ستاسې د وسایي دپاره.
د دین او د اسلام د قرآن د حاکمیت او دوام دپاره. اوس که موږ تاسې دلته موجود یو خو اسلام و ایمان و قرآن خدای نکرده راسه زائل سوي دا زموږ وجود پر وجود حساب نه دی. نو ځکه اصل زندگی هغه وجود هغه سره د ایمان او د اسلام او د قرآن سره دی. نو دغو ځوانانو د قرآن و اسلام و ایمان موږ ته راوژغوري د کفارو د لاس وسې راوکښي. موږ خپل ایمان و اسلام و قرآن یې دا د اسوده سره پرېښولو چې دا د اوس موږ ته قرآن وایي. کنې د شوروي لا دغسې پروګرام لکه نور ممالک چې ګرده تحت اثر ګرځولي وو مسجدونه یې خراب کړي وو هېڅ مسلمانۍ یې خپل مسلمانۍ ته نه پرېښول. دلته چې کم خلک روزلي وو چې چا به ژر درلوده ما په لمانځه به څوک ولیدي په هغه ګړي به یې پورته کوي ورک به یې کوي ورسره دا خلکیانو پرچمیانو دا رقم رقم نومونه یې وه په هغه وخت دا مشرانو په یاد دوی دا کوشش دغه و چې دا اسلام و قرآن و ایمان پورته کړي د مخ. خو ځوانان ورته ودرېده بېرته یې ځینې پرېښوي دی د هغسې ایله کړه. بیا دا شپږ څلوېښت ملکه کفارو مطلب دغه و چې موږ د هغسې پرېږدو خو دغه شی موږ ته پورته کړي. هادي بېرته د هغسې نامراده ولاړل. خو اثرات بیا پاته یي در ډېره پورې هغه هم دا د علما په پسې دي تبلیغونه کوي نصیحتونه خلکو ته کوي چې بېرته یې پوه کړي. هغه نو ژر خو نه پوه کېږي 20 کاله چې پر یو ځای باندې کار سوی هغه نو ژر چیرې بیا دستي را اوړي چېر سمیږي. نو د خلکو پر اذهانو باندې غلط تبلیغات ننوتلي دي چې یو بڼه یې دا ده یو دغه یې دا دی چې مثال مسلمان را ولاړېږي د کافر سره دوستي کوي نکاح کوي. نو دا څه شي دی خو بد اثر پر سوی دی د کفر بد تبلیغات ورته سوي دي. یو څوک داسې وي په تیاره زړېږي وایي زه د سره ځم ځان مړ کړي په هغه تیاره کې دا خو د بد اثر لاندې راغلی دی. هغه بعضې تعویزګران خلکو ته وایي تور دیب سایه در باندې کړې ده. نو پر موږ باندې 40 دیبانو سایه وکړله زموږ پر ملک باندې پر موږ خلکو باندې. نو دغه د جیب سایه چې پلاره څه لرې نه سي موږ ستاسې اذهان نه سمیږي. نو کرار به دغسې قرآن ته خلک کښېني د علماو اقوالو ته به غوږ نیسي خبرې چې دي د قرآن به اوري د نبي علیه السلام مبارک به اوري د انبیاو تاریخ ګوري د اولیاو هغه تاریخونه ګوري. نو قصص الانبیا قصص صحابه دا پیدا کوي دا ګوري. په دې کې ډېر علم موجود دی ډېر عبرتونه موجود دي. نو بیا د سړي پر ذهن باندې بیا دغه تاسې تاریخ د انبیاو ګوري بیا ښه تاثیر کوي. نو نوح علیه السلام وویله چې خدای پاک یو کور د کافرانو مه پرېږده که ته چیرې پرېږدې دوی ګمراه کوي ستا بندګان دوی نه زېږوي مګر فاجر و کافر ځنې زېږي. ربي ای رب زما اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتي مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات خدای پاک ټول مؤمنان و مؤمنات و ښځو ته هم بخښه وکړي. ولا تزيد الظالمین زیادت نکړي ظالمان الا تبارا مګر نور هم هلاکت ځان نور د هلاکت و کندې ته ورغورځوي. نو سورة الجن سورة نوح پر دغه ځای خلاص و. الله جل جلاله دې قبول مقبول وګرځوي. خدای پاک چې سبب د مغفرت موږ ستاسې او موږ ستاسې د مور و پلار وګرځوي. و سورة الجن شروع